السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څو لوبغاړو د انګلند په ضد د سیالۍ کولو نه وړاندې د مانچسټر په یو هوټل کې جګړه کړې ده چې تر هغې وروسته پولیس رابلل شوي دي. نړیوالې رسنۍ وایي دغه جګړه د دوشنبې په شپه هغه مهال شوې چې د افغان لوبډلې څو لوبغاړي یو هوټل ته د خوراک دپاره لاړل. کله چې افغان لوبغاړو خوراک کولو په دغه مهال یو تن د هغوی د ویډیو جوړولو هڅه وکړه چې په دې کې افغان لوبغاړو بده ومنله او د دغه کس سره یې لاسونه واچول. رسنۍ د مانچسټر د پولیسو له خولې وایي چې دا پیښه د شپې په 11 بجو او 15 دقیقو رامنځته شوې وه، خو له نښتې سمدستي وروسته پولیس صحنې ته ورسېدل او افغان لوبغاړي له هوټله ووتل. پولیسو د دې پیښې پلټنې پیل کړي، خو تر اوسه یې د پیښې په تړاو هیڅوک نه دي نیولي. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو کې انګلند افغانستان ته په 150 منډو ماتې ورکړه، خو کله چې د دغه لوبې نه وروسته د افغان لوبډلې کپتان ګلبدین نایب څخه د پریس کانفرنس په مهال خبریالانو د افغان لوبغاړو د جګړې په اړوند پوښتنه وکړه، نو هغه د دې پیښې څخه بې خبري وښودله.